سلامونه په دې هیله چې جوړ او روغ بایاست. نن راځو موږ تاسو وینډوز شروع کوو. که چیرې تاسو زموږ تېرې ویډیوګانې نه وي کتلي نو مهرباني وکړئ لومړی هغه ویډیوګانې وګورئ، ځکه چې په هغې کې موږ د کمپیوټر پیژندنه، د کمپیوټر هارډویر، انپوټ او آوټپوټ ډیوایس په تفصیلي بڼه تشریح کړي دي. لومړی هغه ویډیوګانې وګورئ تر څو معلومات مو بشپړ شي او بیا دلته راشئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. له ډېرو خبرو څخه تېرېږو، صرف وینډوز داسې تعریفوو چې وینډوز د کمپیوټر یو اساسي پروګرام دی د کوم په واسطه چې کمپیوټر روښانه کیږي. موږ ته دا اجازه راکوي چې په کمپیوټر کې موږ فایلونه سیف کړو، په کمپیوټر کې موږ ډېر څه وکړو. صحیح ده؟ اوس خو په دې باندې پوه شو چې وینډوز څه شی دی. وینډوز د کمپیوټر یو اساسي پروګرام دی کوم چې موږ تاسو ته دا اجازه راکوي چې موږ په کمپیوټر کې فایلونه سیف کړو، په کمپیوټر کې یو سافټویر انسټال کړو، په کمپیوټر کې د انټرنیټ سره وصل شو او همداسې نور مختلف کارونه پکې وکړو. اوس راځو د وینډوز د دې چاپیریال یا د دې محیط سره ځان اشنا کوو. ګورئ د وینډوز دا چاپیریال موږ تاسو په درې برخو ویشو. اول ډیسکټاپ، دویم آیکنې او دریم ټاسک بار. صحیح ده؟ په درې برخو مو وویشم. ډیسکټاپ یا د کمپیوټر صفحه دې ته ویل کېږي. ډیسکټاپ یا د کمپیوټر صفحه دا وال پیپر تاسو وینئ، دا وال پیپر چې پرې لګېدلی دی دې ته د کمپیوټر صفحه یا ډیسکټاپ ویل کېږي. صحیح ده؟ دویم دی موږ تاسو سره آیکنز، دې ته څه ویل کېږي؟ آیکن. دا کوچني کوچني شیانو ته څه ویل کېږي؟ آیکنز ویل کېږي. اوس آیکن یې موږ تاسو سره په دوه ډوله دي. اول سیسټم آیکن، دویم یوزر آیکن. سیسټم آیکن هغه آیکنو ته ویل کېږي کوم چې په کمپیوټر کې د کمپنۍ لخوا ته سیف شوي وي، او یوزر آیکن هغه آیکنو ته ویل کېږي کوم چې په کمپیوټر کې موږ خپل اچولي وي. دا وګورئ دې ته ویل کېږي یوزر آیکن، یعنې دا په کمپیوټر کې موږ خپله ځای پر ځای کړي دي نو دې ته څه ویلی شو؟ یوزر آیکن ویلی شو. یوزر آیکن دا کار دی که چېرته موږ تاسو دا ډیلیټ کړو نو دا موږ تاسو سره بیرته نه پیدا کېږي. خو سیسټم آیکن دا موږ تاسو سره نه ډیلیټ کېږي، ولې چې دا په کمپیوټر کې خپله د کمپنۍ لخوا ته څنګه شوي دي؟ سیف شوي دي. اوس راځو ټاسک بار ته. لاندې پټې ته ټاسک بار ویل کېږي. ټاسک بار اوس موږ تاسو په 5 برخو باندې ویشو. اوله برخه سټارټ مینو یا سټارټ بټن، دې ته څه ویل کېږي؟ سټارټ مینو ویل کېږي. یعنې دا وګورئ دلته موقعیت لري. د سټارټ مینو باندې که چېرته موږ تاسو کلیک کړو په دې کې هغه سافټویر چې په کمپیوټر کې انسټال شوي دي هغه موږ تاسو سره ټول دلته معلومیږي. یعنې د کمپیوټر مهم سیټینګونه او سافټویر لیدل د سټارټ مینو څخه کېږي. د کوم ځای څخه؟ د سټارټ مینو څخه کولی شو چې موږ د کمپیوټر سافټویر او مختلف سیټینګونه وګورو. دویم موږ تاسو سره دی سرچ باکس، دې ته څه ویل کېږي؟ سرچ باکس ویل کېږي. سرچ باکس څه وظیفه کوي؟ ګورئ که چېرته موږ تاسو په سټارټ مینو ته راشو دلته موږ تاسو نه یو سافټویر دلته ورک دی، یعنې د یو سافټویر لټول موږ تاسو ته ډېر مشکله ده چې موږ تاسو یو سافټویر پیدا کوو بیا هغه موږ تاسو ګورو. نو کولی شو چې د سرچ باکس له لارې موږ هغه سافټویر په تیزۍ سره پیدا کړو، خو په یو شرط چې موږ تاسو ته یې نوم زده وي. اوس ګوره ماته دلته د یو سافټویر نوم یاد دی ورډ. زه غواړم چې که چېرته زه سټارټ مینو ته لاړ شم نو ډېر په سخته پیدا کېږي، نو زه راځم سرچ باکس ته. په سرچ باکس کې ورډ لیکم. که چېرته زه دلته په سرچ باکس کې ورډ ولیکم نو د مخې به ما سره څنګه شي؟ ورډ به ما سره راواوړي. دا وګورئ ورډ ما سره راواوښته. یا بل پروګرام اکسل هم کولی شي چې را پیدا کوي. مختلف پروګرامونه تاسو کولی شئ چې دلته را پیدا کوي. صحیح ده؟ نو د سرچ باکس دا وظیفه ده. بل موږ تاسو سره دی کویک لنچ بار، دې ته څه ویل کېږي؟ کویک لنچ بار. یعنې له دې ځای څخه نه ولې تر دې ځای پورې دې ته کویک لنچ بار ویل کېږي چې په دې کې موږ هغه سافټویر دلته ځان ته ایښودلی شو کوم چې موږ تاسو غواړو چې په تیزۍ سره هغې ته لاسرسی ولرو. یعنې که تاسو غواړئ چې دلته سټارټ مینو ته راشئ او یو پروګرام را خلاص کړئ نو هغه به ډېر وخت تاسو نه ونیسي، نو تاسو کولی شئ چې تاسو دلته په کویک لنچ بار کې ځان ته اډ کړئ تر څو په اسانۍ سره هغه ځای ته لاسرسی ولرئ. او بل دا چې موږ کومې سافټویر چالان کړو یا کوم سافټویر موږ تاسو رن کړو نو هغه به موږ تاسو سره دلته ښودل کېږي. بله برخه کې موږ تاسو سره د نوټیفیکیشن ایریا، له دې ځای څخه شروع تر دې ځای پورې دې ته څه ویل کېږي؟ نوټیفیکیشن ایریا ویل کېږي. نوټیفیکیشن ایریا مطلب دا چې د خبرداري ساحه، د څه ساحه؟ د خبرداري ساحه، هغه ساحه چې موږ تاسو ته پکې خبر راکول کېږي. که چېرته زموږ چارج خلاص شي نو موږ تاسو سره دلته خبرداری راځي که نه. که چېرته موږ د انټرنیټ سره وصل شو نو موږ تاسو دلته خبرداری راکوي که نه. که چېرته زموږ تاسو والیم ټیټ وي نو دلته خبرداری راکوي. نو دې ته ویل کېږي نوټیفیکیشن ایریا. په 5مه برخه کې موږ تاسو سره چې کوم دی شو ډیسکټاپ دی. شو ډیسکټاپ یعنې د ټاسک بار په دې اخرني کونج کې تاسو وګورئ دلته موږ تاسو سره یو آپشن موجود دی چې دې ته ویل کېږي شو ډیسکټاپ. کله چې تاسو دې ته د موس کرسر ورسوئ نو دا به موږ تاسو سره څنګه کېږي؟ ډیسکټاپ ته به ځي. خو اوس ځکه دا نه ځي چې زموږ تاسو سره ریکارډر چالان دی. که چېرته موږ تاسو د شارټکټ د لارې لاړ شو نو تاسو به ووینئ چې موږ تاسو سره به ډیسکټاپ روښانه شي. شارټکټ یې دی وینډوز بټن پلس ډي. وینډوز کلیک ونیسئ او ډي ورسره پریس کړئ. ګورئ
کله چې زه د وینډوز بټنونه سم او ډي ورسره ووهم نو ما سره څنګه کیږي ډیسکټاپ راخلاص کیږي او کله چې بیرته د وینډوز بټنونه سم او ډي ورسره ووهم نو ما سره بیرته خپل ځای راښکاره کیږي. ګورئ زه تاسو سره دلته وښیم دې ته څه ویل کیږي د وینډوز بټن ویل کیږي او دې ته ویل کیږي ډي. کله چې دا تاسو ووهئ ګورئ ما سره ډیسکټاپ راغی. که چیرته زه بیا وینډوز پلس ډي ووهم نو بیرته به ما سره څنګه شي هماغه پخوانی ایریا به راشي. دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس چې موږ تاسو پکې ډیسکټاپ د کمپیوټر صفحه آیکن او ټاسک بار ډسکس کړه چې ان شاء الله په راتلونکي کې به موږ تاسو دا پاپ اپ مینو ډسکس کوو. نو که ویډیو مې خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ د نورو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو نور خلک ترې هم استفاده وکړي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. Final